وای زرحاله کا به وي خو ستا په شان به نور رانوړي میندې به کښېني بله مور به داسې زوی رانوړي ژوندون دې ګل شه درجه دې خدای اوچته درکړي اجي سیلابه رب دې وواړه جنته درکړي او تیروي خو ژوندون ځان لپاره هر څوک ژوند هغه ده چې د بل خدمت کې تیر شي بیا دې داسې وځورېدلې کړېدلې ملت په خدمت کې بیا دې داسې بېوزله کونډو او یتیمانو په خدمت کې سبحان الله سبحان الله دا د هر چا د وس خبره نه ده دا د هر چا د وس کار نه ده ملګرو همدا اوس دی چې سید احمد سیلاب محترم یو څو ویډیوګانې یو څو تصویرونه مخته راغلل یو بل رقم د خوشحالۍ احساس مې وکړ چې یا الله شکر الحمدلله چې په دې نن سبا زمانه کې داسې ځوانان او مشران ژوندي دي دومره عاجز او دومره خاکساره سړی خو ما په دې نن سبا زمانه کې ونه لیدو قربان دي سم حاجي صاحب محترمه ته زموږ د سر تاج یې ټول ملت در باندې ویاړي په رښتیا چې ته مخکې هم د دې ولس رښتونی غمخوار وي اوس هم د دې ولس رښتونی غمخوار یې مخکې هم د ولس ته وفادار وي اوس هم د ولس ته وفادار یې دلته په پارلمان له ډېرو وکیلانو ډک و له هغو غلو او لوټمارانو نن چېرته دی هغه والله که د سر یوه ویښته ته هم ورسېږي والله که ستا د پښو په دا پښو چې د کومې خټې لګېدلې والله که دې ته هم ورسېږي په رښتیا چې نن تا وګټله په رښتیا چې ته د یوه غیرتي پلار بچی یې په رښتیا چې تا د یوې مسلمانې پښتنې افغانې مور شیدې رېږدلې دي ستا د عجزي ستا د انسانیت ستا د خاکساري ستا د مسلمانۍ ستا د همدردي په خاطر زه ټول کندهار ته دوه لاسي سلام کوم ته زموږ په زړونو کې ځانګړی ځای لرې تا چې نن کومه کارنامه وکړه او کومه مرسته او کوم خدمت دې د دې ولس وکړو د دې کونډو او یتیمانو دا د هر چا د وس کار نه ده دا هېواد له ډېرو مالدارانو له ډېرو تجارانو له ډېرو ځوانانو ډک ده او په دې هېواد کې ډېر د خیریه بنسټونه شته ډېر ځوانان شته خو هغه یو طرف ته تا نن وګټله ستا مقام ته څوک نسي رسېدلی ته د الله تعالی یو ډېر نږدې دوست یې په تا د الله تعالی یو ډېره لویه مهرباني ده په تا د الله تعالی یو ډېر لوی احسان ده چې له تا څخه دغه د خیر کارونه اخلي تر هر چا یې ښه ژوند ده ملګرو تر هر چا یې ښه استعداد ده تر هر چا ښه سواداره ده تر هر چا ښه هوښیار ده تر هر چا ښه مالداره ده خو دا هر څه یو طرف ته پرېښي دي که یخ وي که باران وي که واوره وي که روزه وي دی په هر حال کې د کونډو یتیمانو د دې مظلوم ملت حال احوال اخلي نن له سره تر پښو ټول په باران لوند خش پښې په خټو باندې ککړې نه د ځان پروا کوي نه د جامو پروا کوي نه د خپل وجود پروا کوي خو له دې کونډو یتیمانو سره په غم کې شریک دی د چا مور به یې وکړي د چا هغه پلار به یې وکړي یا به څوک دې مقام ته ورسېږي حاجي صاحب محترمه خدای تعالی دې د دې کونډو یتیمانو دعاګانې خپل دربار کې الله تعالی درته قبول کړي او زه امید لرم چې د دې کونډو یتیمانو له خولو او له زړونو څخه کومې دعاګانې تا ته راوځي دا نه رد کېږي دا به ضرور د الهي په دربار کې نن درته قبول سوي وي تا به نن د عرش مالک الله تعالی جل جلاله خوشحاله کړی وي تا به نن زموږ د سر تاج د زړونو ټوټه زموږ ګرانه خوږ پیغمبر د انبیاو سردار رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوشحاله کړی وي الله تعالی دې په یوز کې اجرونه او جنتونه درکړي ولا که داسې الفاظ را سره وي چې ستا ستاینه وکړم نه پوهېږم چې په کوم الفاظو ستا صفت او ستاینه وکړم خو ته د صفت او د ستاینې محتاج نه یې لمر په دوو ګوتو نه پټېږي د ټول ملت په زړونو کې ځای لري چې د هر چا که کشر ده که ځوان ده که خور ده که مور ده که یتیم ده که کونډه ده چې ستا تصویر یې مخته ورځي ولا د زړه نه تله دعاګانې درته کوي د ټول ملت په زړونو کې ځانګړی ځای لري نن د ټول هغه غلو لوټماران شاته پرېښودل د ټولو په مخ دې یوه درنه څپېړه ورکړه
هغه چې په ورځ کې به ګوټونه 10 وارې پالش کول، هغه چې په ورځ کې به 10 وارې جامې بدلولې، هغه چې له تورو شیشو له موټرانو برکته کېدل غالۍ به پلار کې ورته هوارې وي. وایي دا د ولس استازیتوب کوي، دا اتلان دي. خو په حقیقت کې اتلان دي ولس څوک دي؟ په حقیقت کې د ولس اتل ته یې، په حقیقت کې د ولس استازیتوب تا کوو، اوس یې هم کوي، ځکه چې په سخته ورځ کې له ولس سره ولاړ وي، اوس هم ورسره ولاړ یې. خدای تعالی دې عمر له برکته ډک کړه، خدای تعالی دې په مال دولت کور اولاد په ټولو کې برکت واچوه، خدای تعالی دې ډېر عمر درکړي، خدای تعالی دې د مظلوم ملت له مخې، خدای تعالی دې د کونډو یتیمانو له مخې مه لرې کوه، الله تعالی دې په ټول عمر موږ ته غم مه راکوه. وای داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل سي، هغه څه کس وي چې په سواله چا دعا غواړي، او که تقدیر دې په دعا باندې بدلیږي په نصیب دې ګوله ټول عمر ځواني سه. ملګرو د زړه له اخلاصه ورته دعاګانې وکړئ، داسې خلک تشویق کړئ، دا د دې وطن اتلان دي، دا د دې وطن استازي دي. په حقیقت کې چې رښتونی مسلمان یې، په حقیقت کې چې ته یو د الله تعالی نږدې دوست یې، په حقیقت کې چې ته د وطن او د ولس ته وفادار یې. ماشه خالد وطنیار خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام. خدایا دا څنګه